کنه سبق چې کلم یادو نو تاسو کله دنیا کې کتلې دي زیات تر په کرسي کې چې ناس تیو تاویږي کتلې هم دي کنه او جی یا نه او چې دا وسه نو په کرسي کې تاویږي را تاویږي غزيات تنخواه غټي کا مزدور پوښي زیات تنخواه غټي کرسي والا زیات غټي دینه معلومیږي دا چې اصل شی مهنت نه دی نو زیات مهنت چې کم دی پوښي هغه چې کم دی دغه کوي مزدور کوي او ټولو نه کم ملاویږي مزدور ده نو پوښي اصل شی ډیسپلین دی چې څنګه طریقې سره یو شی ته طریقې سره یاد یعنی موږ چې کله سبق یادو د کړه نوې سبق چې کم دی چې ته طریقې سره یاد کنه یو خوده بس وای 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 یو آیات ته پوښي مثال کے طور پر ون نجم اذا هوا ون نجم اذا هوا ون نجم اذا هوا بار 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 کنه بار بار کولم دی خو طریقې سره بار بار کوي نو ته څنګه یو کس ته ځنګل کې 8 غنټې کار کوي سو 8 غنټې هغه تبر راغشته ری پوښو ځنګل کې بوټي وي او بل کس ته 2 کسان دي یو کس چې کوم دی غلا ګاره بوټي وي 8 غنټې بل کس ته هغه 4 غنټې بوټي وي نو کوم یو خدای دا څه پته شته او 4 غنټې چې کوم دی خپل تبر چې کوم دی هغه تیر کوي نو زیات بوټي بداوي کنه بوټي به زیات دا کټ کوي کنه دایو 4 غنټو ولا بس ځکه چې هغه دماغونه کاروي اس کوي دماغونه کاروي نو دماغونه چې کلم کارو دا بل لګي اسی نو ته مثال کې ته د خو چې دا تبر چې کوم دی دا پس شي کنه چې پس شي تبر چې مثال کې تو پر پس شي نو بیا دا چې د دې تبروالو څه فایده شته بوټي به یو بوټي هم نشي ماتول یو بوټي او دا چې کم دی دا صرف یو 2-3 ډبه به ورکوي او بس بوټي به ورځي نو دې ته وایي دماغونه کار کلم چې سبق یادې دماغونه به کار لې به سبق یادې اوس مثال کو پریکټیکلی بیا پوهم دا مثال کې تو پر دا یو غوړ بوتل دی کنه دو غوړ بوتل دی کمرې مر دی دومره سورې دی دا بوتل مونږ لري دا ته مونږ لري کو اوس پدې کې زتا ته ما چې سم ډیر بلوري دي دا بدی کې څنګه اچي نو ځکه به وقوفه کسي کنه دماغ وسره عقل نه نو هغه یو بلوري اوس مثال کې ته په کمرې امر بلوري کنه دوه ډکته او زرته دا بره دی مثال کې ته په دسي بره کمره پورا کمره راخته او دومره سورې دی نو ته به وقوفه انسان برازي یو بلوري برالي د سری سبا چي بکنه او چې کم پوښي عقلي لګ پوښي دماغ وینو هغه به یو دسي اوګه دغه تاسو په کتلې سي شي نه ملاوي دسي بمبوغون د کی سب دغه هغه به ورله جوړ کی او سم ډیر په پله پوله پورالیو پکې بهچي نو دې ته وي دماغ ها اوس یو د سلاره ده کنه داسې لاره ده ما ته وکی دي داسې سړکونه دي صحیح ده داسې سړکونه دي نو ته چې کله ځې کنه د دلته یو مثال کې تو پردا بس خپل کور زی مثال درکمه دلته جمعات ته کنه نو ست چې راځي پرې سړکونو باندې داسې او دلته یو لاره تللی ده د منځ کې یو لاره دی جمعات ته تللی ده دی جمعات تم یو لاره تللی او ته چې اوس راځي کنه پدی باندې د سلار شي او بیا د سراشي جمعات لا نو زیات ټیم بدلېږي کنه پرې شارټ باندې طریقه دار نو شارټ راسته پکار د کنه وګدی لارې شارټ ځکه استعمالو چې زموږ ژوند شارټ دی نو شارټ پوښي د کار کوي چې څومره آسان شي تاسو له هغه شان کار کوي لکه چې څومره تاسو له آسان